سلامونه. د ماشوم په عاطفي ارتیاوو کې د ګډوډی تاثیر. تاسو د سالم ماشوم روزلو د پلیلیست ویډیو ګوري او نن موضوع مو ده د ماشوم په عاطفي ارتیاوو کې د ګډوډی تاثیر چی شي. وای د ښه اولاد روزلو اول شرط د ماشوم عاطفي غوښتنو ته توجه کول دي. لکه څنګه کوم چې موږ د ماشوم ونسته توجه کوو چې ډوډۍ ورکړو، یخ یې ونسي اتاق ګرموو، ګرمي یې ونسي اتاق یخ کوو. دغه رقم د ماشوم و عاطفي غوښتنو ته هم باید توجه وسي. وای ناامیدي ماشوم کې د عاطفي غوښتنو د نه تأمین باندې دلالت کوي. هغه کوچنیان چې د ناامیدۍ احساس لري هغوی عاطفي غوښتنې نشي تأمین شوي. د ماشوم ناکامۍ مدیریت باید د کورنۍ زده وي. ګورئ ماشومان چې دي د ناکامۍ سره مخ کیږي په ژوند کې. مثلا څه رقم ناکامۍ؟ یو د بعضیو شیان یې خرابیږي یا ورکیږي، بعضې شیان غواړي رانیسي چې نسي ورانیولی، په ژوند کې بعضې شیان غواړي چې نسي ورته رسېدلی. دا ناکامیان چې دا باید په ژوند کې موجود وي. ګوره هغه کورنیان چې راولاړېږي خپل ژوند ماشوم داسې لویوي چې هېڅ د ناکامۍ سره نه مخ کېږي. د بعضیو شی غواړي دستي مغازې ته بیا یې ورانیسي، د یو شي غوښتنه لري دستي ځي هغه ورانیسي. دا خپله په ماشوم کې مشکلات رامنځته کوي. دا ماشوم دا زده کوي چې ولا په ژوند کې باید هر څه زما وي. نه، ماشوم باید په ژوند کې ناکامۍ ولري. مثلا ونه سي توانېدلی په 2 میاشتو یو کیبورډ رانیسي. زما زوی زما څه کیبورډ غوښتی په $50 و. موږ 2 میاشتې پیسې ورته ټولې کړلې، بیا په دې وتوانېدلو چې هغه رانیسو. دا یو ډول یو سیسټم کوچني زده کوي چې ولا باید پیسې ټولې کړم د یو شی رانیولو لپاره. او که چېرته ماشوم رااخلي برای دستي بیا یې چل راځه پلانکی شی در رانیسم، اله زما بلولکه، اله زما پټورنکه، اله زما چوچککه بله ګرد د شیانو رانیسي. دا غلطي رامنځته کوي. وای تاسو باید یو شي ته متوجه اوسئ. عاطفي او طبعي ناکامیو معرفت مو زده وي. کوچنی د عاطفي ناکامیو سره مخ کوئ. دا نور ناکامیانو سره مخ کېدل ستاسو کوچنی کوي روزي. بعضې کورنیان په دې نه پوهېږي چې باید زه خپل زوی په غېږ کې ونیسم، باید دا ورته ووایم چې ته پر ما ګران یې. دوی د دې پر ځای څه شي کوي؟ راولاړېږي هر شی چې هغه غواړي ورانیسي، هر شي ته یې رسیدګي کوي، لیکن یو شی هېروي چې هغه په غېږ کې ونیسي، لمس یې کړي، ورته ووایي چې ته پر ما ګران یې، ته زما اولاد یې. دغه هېروي. وایي بې ارادې او نه لیدل کېدونکي کارونه چې والدین یې کوي. بعض وخت والدین نه غواړي خپل ماشوم ته صدمه ورسوي، لیکن د دوی څه رسول کېږي. بعض وخت یې کورنۍ نه احساسوي چې زه خپل کوچني ته ضرر رسوم، لیکن ضرر رسوي. څه رقم؟ چغې وهل. پر کوچنیانو باندې چغې وهل د دې سبب کېږي چې ماشوم متضرر سي. بد لقب ورکول. مثلا وای توره یې، کډو، دا خبرې اصلا مناسبې نه دي کوچنیانو ته یې وکړي. زه پروانه سیاهي خپل زوی ته په نوم وژغ کوم. انفال. هیڅ وخت مې انفال ته نه دي ویلي چې پلانکی لقب ستا دی. بدني تنبیه، کوچنی وهل. بعضې کسان داسې فکر کوي وی ولا که زه کوچنی ونه وهم، چغې پر ونه وهم، یو لقب هم ور نه کړم، نو دا کوچنی بله بې ادبه لویېږي. نه خیر نه. ته باید د اولاد لوی کولو هنرونه زده کړې. په وولو باندې یو کوچنی د یو کار څه منع کولی سي، صحیح ده، لیکن په طولاني مدت کې خپل ماشوم ته ضرر رسوي. ستا ماشوم باندې چې ته چغې ویې، بد لقبونه ورکوې، ښکنځل ورته کوې، بدني تنبیه ورکوې، ضرر ورسوي. دا خو تا ماشوم ټوک ټوک کوي. ته په دې نیت کوې چې ښه یې کړې، لیکن هغه خرابوې. وایي ماشوم ته د انتخاب حق نه ورکول. ماشوم ته وایي پر دغه بجې راکښېنه، غاښونه برس کړه، کالي واغونده، دا ځای ته ولاړ شه، ځای ته ولاړ شه، کوردستان ته ولاړ شه، درس چې ووایه. دا شیان د دې سبب کېږي چې ماشوم وایي زه خو ماشین نه یم، روباټ نه یم، زه هم ځان ته انتخاب لرم، غواړم استراحت وکړم، غواړم دغه درس اوس ونه وایم، لس دقیقې بعد یې ووایم.
دلته کورنیان یې په دې هدف باندې دا کار کوي. وایي زه غواړم چې زما کوچنی سخت آموخته سي، زه غواړم زما کوچنی بازیګوشه نه وي، زه غواړم زما کوچنی کامیابه ژوند ولري. نو زه هغه مجبوره کوم چې ژر کوه غاښونه برس کړه، ژر کوه درس چې پر دغه وخت ووایې، ژر کوه پر دغه وخت چې دا کار وکړه، د تقسیم اوقات مطابق د تقسیم اوقات څه ونه وځي. ته د هېڅ انتخاب حق نه لرې، ټول سیسټم مور و پلار درته ټاکي. دغه د کوچني ته ضرر رسوي. وای ځان اوسېدل او سالم عمل کول په خطر کې اچي. وای کوچنی ته چې ته ټول شان خپله ورکوې، ښه دا د ماشوم د ناکامۍ سبب کیږي. ماشوم احساس کوي چې زه خپل ځان نسم اوسېدلی، په هغه وخت کې چې استراحت ته ضرورت لرم استراحت نسم کولی، سالم عمل نسم کولی، زما کورنۍ همیشه ما رټي. یعنې زه چې کوم خاصیتونه خپل په وجود کې لرم هغه ټوله زما د مور پلار سره په ټکر کې. نو کوچنی دلته د څه احساس کوي؟ وایي زه معقول محدودیتونه نه لرم. کوچني ته محدودیتونه باید موږ وټاکو، باید معقول محدودیتونه وي. مثلا کوچني ته وایه چې دا دغه درسونه چې باید د نن ورځې په جریان کې ووایه، داسې نه چې لرګی جوړ ته راخیستی چې اله ژر کوه بیا وایه که نه وشرنج. نه د کوچني څخه باید واقعي تمې ولرو، نه غیر واقعي تمې. صحیح دی کوچنی که ته غواړې څه رقم یې وروزیې، ته باید دا مد نظر ونیسې چې خپل کوچني ته ووایې چې دا کار صحیح دی، دا نه دی غلط. ګوره یو ډېر مهم مسایل چې فامیلونه یې په تربیه کې غلط کوي، اوس اړوند یې خبرې کوو. یو اخلاق دي، اخلاقي مسایل، چې شي ښه دي چې شي بد دي. بل رواجونه دي، ښه، بل شخصي مسایل دي، او بل احتیاط دی. دغه که چیرې کورنیان منظم وساتي کولی شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. مثلا اخلاقي مسایل دي، موږ باید خپل ماشومانو ته ووایو چې دا کارونه سم دي، دا کارونه خراب دي. مثلا رواجونه دي، و مشرانو ته په نامه مه وغږ کوه، مشرانو ته په کوچني نوم مه وغږ کوه. مور ته وایه ای الهامو، ای فریدو، ای فرهادو. نه، مشرانو ته په احترام وغږ کوه، رسمي رواجونه ورزده که. لیکن دا ورزده که که چیرې ته غلط کار وکړې په ټولنه کې بد معرفي کېږي. وهل مه ورکوه، په وهلو یې مه ورزده کوه. خپل کوچنی کښېنوه، اخلاق ورزده که، چې شي ښه دي چې شي بد دي. دا کوچنی چې دی انسان دی، عقل لري. دا ستا ماشین نه دی چې پر ولاړېږي وهل ورکوې یا چغې ورویې بره انسانه یې. داسې نه انسان کېږي، داسې نه تربیه کېږي. باید کښېنئ، ورزده یې کړئ چې دغه اخلاقیات دي، دغه باید وکړې، دغه باید ونه کړې. کوچنی خپله دا زده کوي. وایي ګوره زما پلار و مور څومره باادبه دي، څومره ماته په درنه سترګه ګوري، زه باید دا کارونه وکړم، دا کارونه ونه کړم. دوام رواجونه ورزده کوو. ته موږ نسو کولی په مشرانو ته وغږ کړو. زموږ په هېواد کې دغه شان رواج، دغه شان باید ونه کړو. کلتور و فرهنګ ورزده که. بل شخصي مسایل ورزده که چې داسې لباس باید واغوندې، داسې لباس باید وانه غوندې، په دا ځایو کې داسې لباس واغونده، په دا ځایو کې دا لباس مه اغونده. او بل احتیاطي مسایل دي. مثلا خپل ماشومان ته ووایه چې د مخدره موادو څخه ځانونه وساتئ. مخدره مواد د دې سبب کېږي چې ستاسو په وجود کې بعضې سیسټمونه غیر فعاله کړي. مخدره مواد د دې سبب کېږي چې ستاسو په وجود کې ګډوډي رامنځته سي. مخدره مواد د دې سبب کېږي چې تاسو خپل شعور د لاسه ورکوئ، ستاسو خپل بازنداري د لاسه ورکوئ. مخدره مواد که وڅکئ بیا نسئ کولی د خلکو لیازو خاطر وکړئ. که د خلکو لیازو خاطر ونه کړئ، اخلاقي مسایل تر پښو لاندې کړئ، رواجونه تر پښو لاندې کړئ، شخصي مسایل تر پښو لاندې کړئ، ستا ژوند ګډوډ کېږي. خپل ماشومان کښېنوئ، په داسې مسایلو یې پوه کړئ، په وولو، په چغو وولو، په مثلا په بې ځایه نوم باندې وغږ کولو، کډو مغز نه لري. دا شان د دې سبب کېږي چې ستاسو کوچنی د عاطفي ناکامیو سره مخ سي. تاسو کوشش وکړئ خپل د ماشومانو عاطفي ناکامۍ ومنئ، وپېژنئ، وبخښئ، وپېژنئ. خپل ماشومانو ته معقول محدودیتونه کښېږدوئ، معقولې تمې ځینې ولرئ، نه نامعقولې تمې. خپل کوچنی په یوه ورځ تمه مه ځینې لرئ چې هغه تربیه کړي، یا په یوه ورځ ډېره مینه ورکړي. مینه باید دایم وي د ماشوم ده. داسې نه چې نن چې د پروانې ضیایي ویډیو ولیدل چې خپل زوی ته ښه توجه کوي، سبا یې نقطه کوي. کوشش وکړه ډسپلین سره منظم توګه توجه ورته وکړي.
علم ورزده کوه اولاد ته چې د اخلاقو د رواجونو د شخصي مسایلو او د احتیاطه ما تاسو ته شیر کړل اخلاق یعنی چې نه کې رواجونه یعنی کوم رواجونه ستا کوم باید وکړي کوم باید ونه کړي شخصي مسایل څنګه لباس اغوندي څنګه ناسته پاسته کوي او احتیاط مثلا په بعض مسایل کې باید احتیاط وکړو لکه مخدره مواد داسې که ماشوم کښېنوه ورزده یې کړه چغې مه پر وهه ناکینو مال مه پرېږده وهل مه ورکوه په وهلو ماشوم نه سمیږي بلکې په تدریس باندې سمیږي باید تدریس اول ته خپله زده کړې بیا یې هغوی ته ورزده کړې زما دغه چینل ویډیوګانې تعقیبوئ انشاءالله تاسو به ښه شیان ځینې زده کوئ مننه